د جمعې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د شپږمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي پادشاه دی ډیر سپېڅلی دی برلاسی او د حکمت څښتن دی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فمغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپل له همغوی نه را پاتو چې هغه ته د هغه آیاتونه اوروي د هغه ژوند سپېڅلی کوي او هغه ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې لدینه مخکې هغه په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلی وو وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم او دغه پیغمبر بعثت د هغو نور خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دی او ځای شوی الله برلاسی او د حکمت څښتن دی ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د هغه فضل دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټه پورته نه کړ د هغو مثال د هغه خر په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي د دینه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دغه چې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی ته وای اے هغه خلکو چې يهوديان شوي که تاسو په دې انګیرنه مغرور یې چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسو د الله نازولي نو د مرګ هیله وکړئ که تاسو په خپل دغه انګیرنه کې رښتونی یې ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين خو دوی به هیڅ کله د هغه هیله نه کړي د خپل کړو له عمل چې دوی کړی دي او الله دغه ظالمان خو پیژني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون دوی ته وویل کوم مرګ نه چې تاسو تښتئ هغه تاسو ته راتلونکی دی بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسو ته وښیي چې تاسو څه کول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پرېږدي دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده که تاسو پوهیږئ فإذا قضيت
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسو ته فلاح په برخه شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. او کله چې دوی سوداګري او لوبه ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځېدل او تې ولاړ پرېښودلې. دوی ته وویل الله سره چې څه دي هغه له لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی.